خپلواک یم. شاید چې تاسو کې ډېرو خلکو ته زه محب وطن نه ښکارم او تاسو همداسې وګڼئ چې زه هغه محب وطن نه یم چې کم د دې ځای محب وطن خلک ځان ګڼي چې یعنې ته ما فیلډ مارشل کا او زه به تاله جعلي مینډیټ درکړم. داسې محب وطن نه یم. زه هغه محب وطن یم په کم باندې چې د کم چې ریل محبت د دې وطن سره په داسې رنګ وي چې هغې سره د قوم او هغې سره د دې ملک د باشندو پهچان برقرار پاتې کېږي. هسې په یونیورسټي روډ باندې را روان ومه، کتل مې یو بورډ چې کوم دی هغه په پښتو کې نه و لیکلی شوی. اندازه مې کوله د خپل ملګري ته مې وې چې ته آیا دا ذهن مني چې زه په انګلینډ کې روان یم او ټول بورډونه په پښتو کې لیکلي شوي؟ نو دا هېڅ کله زموږ ذهن نه مني. کله تعلیمي نظام نه بار خبره وکوو، صرف فقط په دې روډ را روان یو کوم چې زموږ په لاس کې په خپله باندې هر څه دي. د دې مارکیټ کې په دې یونیورسټي روډ باندې د هرې طبقې او د هرې علاقې کس شته او هر یو چا صرف او صرف بورډ چې کوم دی په انګریزۍ کې لګولی دی او دا د دې خبرې معیار دی چې مونږ ډېر معیاري څیز خرڅوو ځکه چې زموږ بورډ په انګریزۍ کې دی. نو په ډېرې بښنې سره که چېرې تاسو د ملک د دنیا د هر ترقي یافته ملک ته لاړ شئ نو هغوی که چین دی هغوی به خپل بورډونه په چینی زبان کې لګولي وي او تا مجبوروي چې موږ سره چینی زبان ووایه. که اټلي دی هغه ایټالین زبان دی او که انګریزان دی هغه په انګریزۍ کې، که روسیان دی په روسیې کې، تر دې چې افغانستان په پښتو کې هم کوي. او پاکستان چونکې همیشه د داسې خلکو په لاس کې وي چې هغوی ته د خپلې ژبې، د خپلې کلتور او د خپل قوم د پهچان هېڅ قسمه فکر نه وي. نو مونږه همیشه که محب وطن یو خو د هغې محب وطن په سلسله کې مونږ د ډېرو څیزونو لاس ورکړی دی ورکوو او دې څیزونو ته ډېر فکر کوو او مونږ کله کله هم دا هم وایو چې زمونږ قوم چې کوم دی هغه په ختمېدو دی. د دې خلکو نه به انګریزان جوړېږي ځکه چې زمونږ را روان نسل چې هغه په پښتو څه کوي، په اردو په هندسو هم نه پوهېږي. یعنې زمونږ نه زبان هم وته او زمونږ کلچر چې کوم دی هغه پین شرټ چې کوم دی هغه ډېر زیات فوکس ورکړی کېږي په نسبت د دې عامو ګګرې او د دې عام لباس د پښتنو او دغې سره زبانونه دا ټول بورډونه را روان نسل خو چونکې پښتون نه پاتې کېږي نو بیا زما څه حق جوړېږي چې زه د دې قوم دپاره فایټ وکړم او زه دا ثابته کړم چې زه محب وطن یم او د دې ځای هغه سیاسي او هغه قام پرست ګوندونه چې د دې قوم د اصلاح دپاره او د دې د پهچان دپاره فایټ کوي نو هغوی له پکار دي چې ضرور په دې خبره فکر وکړي چې زما قوم د روان 50-60 کاله پس قوم پښتون نه پاتې کېږي، ابه انګریز وي یا بل قوم وي. نو زه ولې د دې دپاره فکر وکړم؟ د دې نه مخکې چې تاسو ټول قوم د دې دپاره دغه په دې خبرو باندې نوم وګټئ، په دې خبرو باندې بزنس وکړئ، په دې خبرو باندې کورسۍ وګټئ چې زه یعنې قام پرست یم او زه د دې خلکو فکر کوم. نو تاسو دا تحریکونه په خپل ګوندونو کې شروع کړئ چې هغوی ته د خپل قوم ته دا فکر احساس د دې فکر احساس وشي چې یاره مونږ له پښتو کې لیکل، په پښتو کې بورډ لیکل، په پښتو په نصاب کې شاملول، خپل کلتور او دې سره سره د خپل روایاتو د حجرې د دې پوره فکر وشي او دا د دې زمونږ د قوم ته دا احساس وشي نو بیا به مونږ پښتانه شو او بیا مونږ له ترقي کول پکار دي او بیا مونږ له د دې قوم دپاره نور سیاست کول پکار دي. په ډېرې بښنې سره السلام علیکم.